أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. زمون درس په 55 او شپږ 50 نمبر آیاتونو کې جریان لري. د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده وإذ قال موسى لقومه. وإذ او یاد کا اے محمد صلی الله علیه وسلم قال موسى چې ویلی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اے زما قومه انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلمتم ډیر زیاته مو کړی دی ظلم مو کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیولو د خوسکی سره معبود. نو تاسو سو کوي د دې زیاتی د خلاصون د پاره د رفع د پاره فتوبو الی بارئکم تاسو توبه وباسئ خپل پروردگار ته خالق ته. توبه څنګه فقتلوا انفسکم تاسو وژنئ خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دغه کار دغه سی توبه ساسو لپاره دا بهتره ده خیر ده پدې کې عند بارئکم پنیز ساسو د خالق. فتاب علیکم کله چې دوی دی کار ته وړاندې شول اقدام وکړو فتاب علیکم نو الله په تاسو باندې چې وکړو د ساسو توبه قبول کړه. انه بشک دا الله چې ده هو التواب الرحیم دا ډیر نهایت رجوع کون کې ده او رحیم ذات دی. واذ قلتم او یاد کې هغه وخت کله چې تاسو ویلي موسی علیہ السلام ته چې یا موسی اے موسی لن نؤمن لك هرگز من پتا باندې ایمان نه راوړو حتى نرى الله تردي چې من وګورو الله جهرة پخکارا. په دې خبر سره فاخذتكم الصاعقه پس اونول تاسو را الصاعقه چغي یا مرګ یا اور نازلېدل د بارنا وانتم تنظرون او تاسو دې ته په خپل سترګو باندې کتلی. ثم بعثناكم رسد دین بیا ما تاسو را ژوندي کړئ ثم بعثناكم من بعد موتكم رسد مرغنا دې لپاره لعلكم تشکرون چې تاسو شکر وباسئ. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى او یاد که هغه وخت چې ویلی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قومه انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیولو د خوسکی سره معبود فتوبوا الی بارئکم فاستوبوا باسئ تاسو الی بارئکم خپل خالق ته پیدا کون کی ته فاقتلوا انفسکم وزنی تاسو خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دغه کار تاسو لپاره بهتر دی غوره دی عند بارئکم پنیز د خالق تاسو. فتاب علیکم دا کار چې تاسو کو فتاب علیکم په تاسو باندې برجو کی د توبې د قبلولو ولی انه بشکد الله چې ده هو التواب الرحیم نهایت تواب دی توبه قبلون کې دی
او نهایت رحیم دی رحم کون کې دی. وإذ قلتم کله چې ولی تاسو موسی علیه السلام ته یا موسی اے موسی لن نؤمن هرگز من ایمان نه راوړو لکه تعالی رام حتی نر الله ترجیح چې وګورو الله من جهرة پخکارا فأخذتكم الصاعقة پس ونیولو تاسو لرا دغه خبري الصاعقة چغي وانتم تنظرون او تاسو خکتلی دی کارتا ثم تاسو مړ شوي دي سره به ثم بعثناكم بیا موږ راپورته کوي تاسو لره من بعد موتکم وروسته د مرګ نه دې دپاره لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وباسئ شکر ګزار شئ. دا د آیتونو تحت لفظي ترجمه وه. د تیر په څیر په بني اسرائیل باندې چې الله خصوصي انعامات ذکر کړی په مخکینی آیت کې چې زما نعمت یاد کړئ څه تیر شوي او په دې آیات کې الله رب العزت پنځم نعمت ذکر کوي خصوصي په بني اسرائیل باندې يهودو باندې. هغه نعمت دا دی چې العفو من الجزاء بعد ذکر العفو من المعصیه. د مخکې ګناه کړی و نو د دې په بدل کې چې جزا و الله د دې جزا نه وتعفو وکړه او دغه عفو څنګه و دغه عفو د الله د طرف نه و او طریقه د عفو الله د نبی په لاس باندې وښودله په خولې باندې چې داسې چالو کوي. او پنځم انعام دی په دې کې چې د دوی توبه قبول کړه. دا پنځم انعام دی. خلاصه د انعام دا ده. طریقه د توبې څنګه وه هغه داسې وه چې کله دوی د خوسکي عبادت وکړو وروسته د موسی علیه السلام د تګ نه چې موسی علیه السلام لاړو 40 شپو دپاره د تورات د راوړلو دپاره ځکه تورات په تختو کې نو دوی د خوسکي عبادت شروع کړو چې دا الہ دی کارساز دی حاجت روا دی مشکل رفع کوونکی دی الہ دی د بندګۍ حقدار دی. کله چې موسی علیه السلام راغی د دوی د حالت یې ولیدلو نو چون دا خو شرک و نو ورته چې دا ډیر بد کار دی دا ظلم دی ځکه تاسو الله پیدا کړی یاست تاسو خالق هغه دی مالک هغه دی. نو دوی په دې خبره باندې پوه شو چې یقینا شرک دا ډیر بده ګناه ده. نو هغه چې دی د موسی علیه السلام نه د توبې غوښتنه وکړه چې موږ ته اوس د دې ګناه د خلاصولو چلو ښیوه. هغه چې موسی علیه السلام د دوی دغه عریضه الله ته ویوړه ورته ویل چې خلق داسې کوي. هغه چې الله ورته ویل چې تاسو توبه تر هغې پورې نه قبلېږي تر څو چې ځانونه ونه وژنئ. نو سوال دلته دی چې دغه ځان وژل آیا دا بهتر کار دی؟ عزیزانو دا حقیقي وجل دوی نه دي کړي. دا په دې کې د مفسرونو څو اقوال دي. اول دا چې دا په حقیقت بنا دي. حقیقت دا معنا لکه څنګه چې زموږ او ستاسو په دین کې توبه چې دا په خولې او په زړه ده یعنې په زړه باندې باور د الله د جزا که دلته زه جزا ونه ګورم هلته به راکوي او په خولې باندې اقرار هم کوي چې توبه یو حق شی دی. دغه قتلول چې دي یا مړ کول دا متمم یا پوروالی د توبې دی. لکه زموږ او ستاسو په دین کې یو سړی قتل وکړي توبه همغه ده چې سړی توبه الله توبه سې رجوع کوي. دا چې حاکم هغه قصاص کوي یا وارثی قصاص کوي نو دا متمم پوروالی د توبې دی. یا سړی زنای کړي چې هغه واده شوی رجم یې پي توبه همغه ده چې په خولې باندې اقرار د توبې وکړي او په زړه باندې باور لري دغه رجم چې دی دا پوروالی د توبې دی. دویم قول دا دی چې او جمهور مفسرین هم په دې دي چې دوی حقیقي وجل نه دي کړي د خپل ځانونو په وجه د عبارت د خوسکي. کله چې ورته دا پیغام ورسېدلو نو دوی اقدام وکړو یې وکړلو او اخلاص یې ښکاره کړو. الله د دوی اخلاص په عمل باندې منظور کړو چې بس ما ته پوره ده. لکه یو چا ته وي دا کار کولی شي منډه کې ورته بس وشو ما ته منظور شوله نو د دوی توبه یې قبوله کړه. په دې آیات کې چې موږ او تاسو ته کوم شی په لاس راځي هغه دا دی چې الله د انسان توبه قبلوي د هرې ګناه نه ولو که ډېره غټه وي. ځکه په دې آیات کې موږ ګوره غټه ګناه ذکر شوی چې هغه شرک دی. د شرک نه توبه قبله کړې ده د بني اسرائیلو. او دویم شی چې
د دې آیات نه موږ ته استفاده کیږي هغه دا دی چې مرتد ته به ته د توبې دعوت ورکوي ځکه دی مرتد شوي و که نه د الله د دین نه د بل چا عبادت یې شروع کړي نو زموږ په دین کې هم دا دی فقهاو په کتاب الارتداد کې دې لپاره ډېر احکام د دې آیت نه رایستي دي چې مرتد ته به ته د توبې دعوت ورکوي څوک چې د اسلام د اساساتو نه منکر شي او هغه ته به مهلت ورکړي امام ابو حنیفه وایي 3 ورځې به ته وخت ورکړي او دعوت به متور کې چې بیرته ته د خپل دغې نه وګرځه عقیدې نه که ونه ګرځېدو بیا به یې مړ کړي نو دا دلیل دی په توبې قبلولو د ټولو ګناهونو په شمول د ارتداد دغه دویم آیات وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله په دې آیات کې الله یو زجر بني اسرائیلو ته ذکر کوي چې د دوی یو بد قول دی چې دا ولې تاسو داسې کوئ چې د خپل د وخت د پیغمبر خبره نه منئ چې دا د الله استازی دی او ضمناً دا شروع د شپږم نعمت چې هغه نعمت شی دی البعث بعد الموت وروسته د مرګ نه بیرته ژوندي کېدل دا یو لوی نعمت دی په دې باندې دغه قول چې د قرآن کریم ذکر کړی چې موږ په تا باندې ایمان نه راوړو تر څو چې الله موږ په خپله ونه ګورو ښکاره دی کله ویلی دي په دې کې 2 روایات راغلي دي یو روایت دا دی چې کله موسی علیه السلام مخکې آیاتونو کې چې کوم ذکر شوي چې 40 شپو دپاره الله وغوښتلو د تورات د راوړلو دپاره نزول دپاره کله چې موسی علیه السلام تورات راوړو په دې کې ډیر شی احکام لکه زموږ استاد په دین کې قران کریم کې چې مختلف احکام دي عبادتو کې مونږ دی روزه زکات ته وغیرہ نور احکام دي دا وکي د چې په تورات کې احکام او هم د چې په تورات کې نواهی چې دا مکوي نواهی ذکر کړي کله چې موسی علیه السلام دوی ته تورات خلاص کو تختی وته او خودري چې دي کې الله دا نواهی او دا اوامر را لګري دي نو په دې باندې دا مسله سخته شوله ورته ویل چې تر څو چې الله موږ ته بخپل ونه وي بخپل تر هغه پورې موږ دا خبره نه مړ په دې تختو باندې چې نشته شوي لکه د زموږ اساس په دین کې اولین خلکو د مکی مشرکین د پیغمبر د قران کریم په نزول کې دا ویل چې تر څو چې الله موږ ته خپل د اسمان یو ملک راونه لګي او هغه سره قرطاس یو دغه وسره نه موږ دا نه منو یو لوحه وسره نه نو بهر حال یو دا قول دی دویم دا دی چې کله چې دای دا ګناه وکړه نو موسی علیه السلام دای ته ترغیب د توبې ورکړو چې راغی ته دا کوم غلط کار کړی توبه وباسي الله ته رجوع کوي نو کله چې د توبې لپاره ترغیب ورکړو نو دوی خو چون زیتو نو اویا کسانی د دې لپاره انتخاب کړل چې لاړ شي او د توبې طریقه وخی د توبې عفوا موسی علیه السلام چې کله لاړ د توبې خبره چې وته وکړه نو تیر چې الله وایي چې فقتلوا انفسکم تاسو ځانونه ووژنئ نو دا خبره خود موسی علیه السلام په خلی باندې وته چې تر څو پورې دا کار موږ نه کوو تر څو چې الله موږ په خپل سترګو نه ګورو نو هغه چې الله دوی ته یو زجر ورکړو چې د موسی علیه السلام خبره زما خبره ځکه دا پیغمبر دی او تاسو دی پیغمبري منئ بهر حال نو دا 2 اقوال دي په دې کې دا غي نو وروسته الله په دې باندې دا صاعقه چې ذکر کړي په دې کې یو دار چې دی باندې مرګ راغی دویم دار چې یعنی ډایرک مړ شو دویم دار چې نزول النار من السماء د اسمان نه پیور راخته شو دی دغه په واسطه سره مړ شو او دریم دار چې الصوت الشديد من السماء سخ اواز د تندر غوندي کوم چې په ثمودیانو باندې نازل شوی هغه سپراغه دوی مړ شو دوی چې مړ شو داغه نو وروسته به الله را ژوندې کړ بیته زجر ورکړو نو خپل دا را ژوندې کېدل وروسته د مرګ د خپل یو انعام دی دا د خپل یو انعام دی نو الله دغه انعام په دې باندې ذکر کوي چې ګوره خصوصي انعامات په تاسو باندې ما کړی دي نو باید ما اومنئ دا په تیر درس کې منګه د هغه مصری عالم خبره چې کوله په دې آیاتونو کې چې د امت د پاره د بنی اسرائیل په دې قصو کې چې عبرتونه دي نو د اسلامي امت د پاره الله همدغه حالات د تاریخ په اوږدو کې د محمد رسول الله نه وروسته تر دې وخته پورې په مختلفو اوقاتو کې همداسې حالات په اسلامي امت راوستي دي ډېر ښکته شوي دي بیرته راژوندي شوي دي دی امپراتوریانې راغلي وغیره وغیره د دې آیت نه چې یو شی بل موږ ته ثابتېږي هغه دا دی چې د الله رؤیت د الله د رؤیت مسله په دنیا او آخرت کې چې الله موږ لیدلی شو که نه
نو دنیا کې دغه سترګې دا د الله د لیدلو طاقت نه لري ولو که پیغمبر هم وي. انبیاو د الله سره خبرې کړې دي لکه موسی علیه السلام د پردې نه شاته د وریځې نه شاته او دارنګه د ملائکو په واسطه باندې د دې پیغامونه الله ته ورسېدلي دي خو ډایرک الله په دې دنیا کې څوک نشي لیدلی په دې سترګو باندې ځکه قرآن کریم وایي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار دغه سترګې چې دي الله نشي درکولی دي کې دومره طاقت دلته نشته دی. آخرت کې به موږ الله په خپل سترګو باندې ګورو دا زموږ عقیده ده او دا زموږ د دین د اساساتو نه دي دی باندې ایمان چې دی فرض دی ده. الله حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رؤیت په آخرت کې دا حق دی ده او دا مختلف مقامات دي به یو دا دی چې کله ټول انسانان ژوندي شي د اول ځل د پاره به الله پام دې سترګو باندې آخرت کې مسلمان او کافر دواړه به ګوري دا بل حشر میدانی ده او د امتحان صحنم د لکه قرآن کریم کې سوره قلم نشته مسپاره کې چې الله وایي يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون پاغه ورځ باندې چې الله خپل ساق کار کې پندای دا د الله شان سره څنګه مناسبي ويدعون الى السجود او ټول انسانان راو بلل شي سجدي ته یعنی منسته امتحان به الله په مانځ کې اخلي فلا يستطيعون دس انسانان به چې هغه به سجدي کولو طاقت نه الله جزان ښکارا کی ساق ټول انسانان به الله ته په سجده باندې پریوځي په دې کې به دس انسانانی چې هغه به د سجدي طاقت نه لري خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله د دې سترګې به ذلیلې خوارې به پټ کړي دا به کوم انسانانی ټول به الله ته پریوځي بعضې به پکې نه غودريږي طاقت به نه لري هغه دس خل دي خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود داغه انسانانو چې دنیا کې به دوی رب بلل اسو سجدي ته د اذان په واسطه سره دی او بل مسلمان په دعوت سره او دی به سجدي ته نه راته او قلارب وهم سالمون دی به قلار ناس او رو جوړ بو نو دا یو مقام دی چې انسان با دلته هر انسان کا مسلمان دی او کافر دی ګوري با دویم مقام چې دی هغه په جنت کې دی او دا د ټولو نه بهترین مقام او بهترین نعمت دی جنتی دی پاته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جنتی ته ټول نعمتونه ورکړي شي نو دته به د ملائکه د خوانه ول شي چې دین لوی نعمت او غوره نعمت غواړي چون د انسان دید هم دومره دی چې یو چیو ګوري هم دا ته غټ ښکاري لکه موږ تاسو دنیا کې هم دسي دي نو دی به چې د دین خو زیات نعمتونه نور نشته نو دی وخت به الله دې تخبل ځانو خي او حدیث کې راځي چې دسه حالت کې چې الله به سره خبري وکي او به ګوري دی به الله وګوري الله به دوی وګوري ليس بينه وبينه ترجمان دی په منځ کې به ترجمان ني دا بل مقام دی حدیث کې راځي کله چې دوی الله وګوري دا ټول نعمتونه او د خوندونه به تنیر شي ځکه دا بهترین نعمت دی نو به هر حال د دین د الله رؤیا ثابت دی دا حق دی الله مونږ ګوري دلته مونږ ګوري مونږ نه شو لیدلی او آخرت کې به مونږ الله ګورو نو دې لپاره کارم پکار دی که څو غواړي چې الله په ښه کیفیت سره وګوري په ښه شان سره نو د لپاره دغه یو آیات کې چې کوم حکم ذکر شو د سجدي د مانځه ډیره پابندي کول پکار دي صحیح ده کنه واذ قال موسى لقومه او یاد کاغه وخت چې ویلی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای قوم زما انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیولو د خصکی سره د معبود په حیث باندې فتوبوا تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل خالق ته فاقتلوا انفسکم تاسو وجنئ خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دغه وجل دغه توبه ایستل دا بهتر دي تاسو لپاره عند بارئکم فنیز د خالق تاسو فتاب علیکم پس رجوع بو کی په تاسو باندې انه بشکد الله چې دی هو التواب الرحیم دا نهایت توبه قبلون کې دی او رحیم ذات دی واذ قلتم کله چې ویلی تاسو یا موسی ای موسی لن نؤمن هرگز من ایمان نه راړو پتا باندې حتی نر الله ترجی چې وګورو الله مونږ جهرتن پخکارا پخپل سترګو په دې خبر سره فاخذتكم الصاعقه پس اونیول تاسو لرا الصاعقه سخت چغي او تاسو مړ شوي وانتم تنظرون او تاسو دغه چغه او دغه صاعقه پخپل کتله ثم بعثناكم بیرا ژوند کړ تاسو لرا مونږ
من بعد موتکم وروسته د مرګ نه او دا مرګ حقیقي مرګ و دا رسې نه و لکه ځینې مفسرین لیکي دا بیهوشي وه بیهوشي نه وه ځکه د الله په کلام کې داسې حالاتو کې کنایت نه استعمالیږي د دې خپله صیغه معلومه موت مرګ ته ویل کېږي دې سره بل کوم صفت هم نه دی ذکر کړی چې سړی وایي چې دا مجازي مرګ نه دا حقیقي مرګ من بعد موتکم وروسته د مرګ نه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ دعا وکړئ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله موږ په قرآن کریم باندې پوه کړي بیا پرې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ مشکلات په خپله حل کړي د دې ناس مجلس څومره ضرورتونه دي کې اقتصادي دي اجتماعي دي انفرادي دي ټول حل کړي په ناس مجلس کې څوک قرضداران د هغې قرضونه خلاص کړي څوک نور پریشانان لري د هغې پریشانۍ ختم کړي څوک مریضان یا الله صحت کامله عاجله ورته ورکړي یا الله ته شافي ته شفا ورکوونکی ذات زموږ د ټولو مشکلات حل کړي الله زموږ جومات په اعمالو باندې آباد کړي د دې شپې د آفتونو مصیبتونو نه امتحاناتو نه موږ وساتي زموږ اولاد وساتي زموږ مالونه وساتي زموږ مملکت وساتي په موږ باندې رحم وکړي په دې شپه کې چې هر ضرر رسوونکی شی دی د هغې د ضرر نه موږ ټول وساتي الله سبی ته ستا د بندګۍ عبادت دپاره روغ رمټ سالم بیا راپاسې او خپله بندګي موږ نه وکړي یا الله ستا کور ته موږ بیا روغ رمټ راوړي سبی ته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الحمد لله